سیګار وایي پر اشرف غني له هېواده د پیسو وړلو د دعوو پلټنه کوو. د افغانستان د بیا رغونې پلټونکې اداره سیګار وایي پر مخکني ولسمشر اشرف غني د هغو تورونو په اړه پلټنه کوي چې ګواکې له ځان سره یې د هېواد پیسې وړې دي. اشرف غني له هېواده د پیسو د وړلو تورونه رد کړي وه. د رویټرز خبري ادارې د ریپورټ له مخې د سیګار مشر جان سوبکو د چهارشنبه په ورځ ویلي د دفتر به د هغو دعوو په اړه پلټنه وکړي چې ګواکې اشرف غني د هېواد پرېښودلو پر وخت له ځان سره په میلیونونو ډالر وړي دي. پر کابل د طالبانو تر کنټرول وروسته اشرف غني ویلي وو کابل یې ځکه پرېښود چې د وینې تویېدو مخه ونیسي او هغه ریپورټونه یې دروغ او بې بنیاده بللي وو چې له ځان سره یې په زیاته اندازه پیسې وړي دي. خو داسې انګېرنه شته او له همدې امله کانګرس د سوبکو له ټیم څخه غوښتي دي چې دا مسله روښانه کړي. جان سوبکو د امریکایي د استازو جرګې یوې لاندنۍ کمیټې ته وویل موږ تر اوسه دا دعوا نه ده ثابته کړې او په دې اړه پلټنه کوو. په حقیقت کې د څارنې او د حکومتي اصلاحاتو کمیټې له موږ د دې پلټنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا اداره سیګار له ډیرو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې د امریکې د لګیدونکو پیسو بډو رشوتونو او ضایع کېدو په اړه پلټنې کوي او د ادارې په وار تیر افغان حکومت په بډو رشوتونو تورن کړی دی. جان سوبکو وایي دا د امریکا د ټولو خلکو لپاره د امتحان وخت دی چې څوک د افغانانو د مستقبل په اړه فکر کوي. وایي خصوصا د هغو په اړه چې په تیرو 20 کلونو کې له امریکا او د امریکې له متحدینو سره مرسته کړې ده. مخکنی افغان ولسمشر د مهال په عربي اماراتو کې دی او د اګست پر 18 په خپل لومړی ویډیو پیغام کې ویلي وو له هېواده په یوه جوړه چاپلو جامو او صدرۍ کې وتلی او د خپلو کتابونو او شخصي ډایریو ورسره وړلو وخت یې هم نه و موندلی. لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه. ښې چارې.